د 1404 هجري شمسي کال د ثور میاشتې له پیله تر پایه د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 3,32,830 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 2,42,042 ټنه، د اقینې بندر له لارې 22,111 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 23,148 ټنه او د خواف هرات له لارې 13,509 ټنه چې ټول ټال 3,32,830 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه ترانزیت او صادرات دي. په ثور میاشتې کې 14,902 ټنه ترانزیت او صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، معدني ډبرې، کچالو، وریجې او د انارو جوس دی. هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقۍ او ځان بساینې ته لاره هوارېږي. ټولګټو وزارت هڅه کوي ترڅو د لا زیاته انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي او د ملي عوایدو د زیاتوالي په موخه د ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد بهیر روان او چټک وساتي.